د 319 میلیونه افغانیو په ارزښت د لغمان پوهنتون د سړک چارې نن رسماً پیل شوې. په یادو مراسمو کې چې نن شنبه له غرمې مخکې ترسره شول، پکې د لغمان ولي ښاغلي محمد اسف ننګ سربیره، د ټولګټو چارو وزیر یما یاري، مرستیال ولی الحاج شهزاده مظلومیار، امنیه قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل، د لغمان پوهنتون رئیس، د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزي، د دې شورا غړو او د یو شمېر ادارو مسؤلینو ګډون کړی و. د ټولګټو چارو وزیر یما یاري وویل یاد سړک به د 4.7 کیلومترو په اوږدوالي، د 10 تر 13 مترو په سور د 18 میاشتو په موده کې د 319 میلیونه افغانیو په ارزښت د ټولګټو چارو وزارت په مالي لګښت د نوي سحاق او اچکو ساختماني شرکت لخوا په عصري او اساسي ډول جوړ شي. وزارت فایدامه امروز افتخار دارد که افتتاح سرک پانتون لغمان در جمع شما عزیزان شاهد باشید. این پروژه به طول 4.7 کیلومتر 317 میلیون افغانی سرمایه‌گذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این پروژه است. با مشکلاتی که محصلین و اساتید پانتون در طی چند سال داشتن، انشالله با تطبیق از این پروژه در 18 ماه آینده رفع خواهد شد. این یکی از وعده هایی بود که وزارت فایدامه و حکومت برای مردم شریف لغمان داده بود و امروز شاهد تطبیق از او هستیم. لازم به یادآوری است که خدمت شما عزیزا عرض کنم این پروژه از جمله 1.6 میلیارد سرمایه گذاری است که حکومت وحدت ملی افغانستان در ولایت لغمان فعلا تحت کار دارد. شامل سرک القوی مهترلام و همچنان 2 بخش یا 2 سکشن سرک بادپخ است و همچنان حفظ مراقبت شاراست که یک قسمت زیادش از ولایت لغمان عبور میکنه. با امید همکاری های بیشتر بین ارگان‌های محلی و همچنان وزارت فایدامه تشکری میکنیم از تمام مسئولین محترم، جناب والی صاحب که همراه ما همکار بودن و از اهالی و همچنان از اساتید پانتون جناب رئیس خواهش میکنیم که در قسمت تطبیق پروژه همراه ما و شرکت تطبیق کننده همکار یار و یاور باشد. هغه د لغمان والی څخه د مننې ترڅنګ ویل پلان لري چې په راتلونکي کې دې ته ورته پروژې په دې ولایت کې پلي کړي. ښاغلي یما یاري د تطبیق کوونکي شرکت څخه غوښتنه وکړه دغه سړک په چارو کې د کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته مهال د لغمان والی ښاغلي محمد اسف ننګ د خوښۍ ښودلو ترڅنګ د ټولګټو چارو له وزیر یما یاري څخه مننه وکړه چې د یاد سړک د چارو د پیل په موخه د ولایت ته سفر وکړ. نوموړي د لغمان د انکشاف او امنیت په اړه هر اړخیز معلومات د ټولګټو چارو له وزیر سره شریک کړل. هغه زیاته کړه تیر مالي کال یې د لغمان لپاره 12 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې شوې چې د کال په اوږدو کې 10 میلیونو ته ورسېده. وسط ولایت لغمان از بازسازی های عمده‌ای که در نو سکتور تنظیم شده، ما در سالی که گذشت، البته سال مالی را میگم 1397 در حدود 12 میلیون دلار بودجه داشتیم و از تقریبا بودجه های اضافی را در وسط سال برای ما داده شد تا 20 میلیون دلار بودجه افزایش شد. ښاغلي ننګ ویل روان مالي کال یې 2 لویې پروژې د 250 میلیونه ډالر په ارزښت پیشنهاد کړي او لغمان اوس د تیرو 10 کلونو پرتله ډیر پرمختګ کړی. برای سال 98 در مجموع ما 62 پروژه بزرگ که به ارزش 52 میلیون دلار میشه ایره ما پیشنهاد کردیم. کارهای عمده جریان داره. بخش امنیتی ما سکتور امنیت جداگانه پیشروی بسیار خوب داریم. تا ولسوالی ها را یعنی بی سابقه است در 10 سال گذشته بی سابقه بوده پیشرفت بالایی اکثر. د لغمان ولی محمد اسف ننګ مخکې زیاته کړه چې په زیربنا کې داسې اساسي پروژه نشته چې په پلان کې نه وي نیول شوي. در زیربنای تو یک زیربنای اساسی دیگه نمانده که در پایپلاین پلانی نباشد. مثلا سرک ها را، پانتون، مثلا شفاخانه را که برای 100 بستر ما شفاخانه با 200 بستر ارتقا یافته. ما جواب لغمان و حتی کنر و نورستان هم از شفاخانه خود داده می‌داریم. از اون لحاظ ما فکر میکنم پروژه بسیار کافی در جریان هم است و زیر کار هم است. هغه د کار د کیفیت په اړه ویل اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې د شرکت مسؤل به سربخوده کارونه کول. دلته اوس په بیلابیلو کټګوریو کې ترې څارنه کیږي.
نوموړي په جوړونکي شرکت غږ وکړ چې په ټاکلې نیټه د یاد سړک چارې په عصري او اساسي ډول بشپړې کړي. پروژه به کیفیت دیگه کس کار کردن نمیتونه وقتای سابق تو که سر به خود شرکت ها کار میکردو تو نیست. اولشی مرکزی است پروژه ها، نظارت مرکز صورت میگیره، نظارت محلی صورت میگیره از طرف شورای ولایتی، از طرف وکیل صاحبای ما، نماینده های مردم. باز ما تیم مربوط ولایت هم نظارت داریم، باز نظارت مشترک راپورگیری مشترک داریم که از وزارت و از ولایت تنظیم میشه. دیگه انشالله تو یک امکانه که کیفیت کار کس خراب بسازه بسیار کم است. ښاغلي ننګ د ټولګټو چارو وزارت رهبرۍ ته ډاډ ورکړ چې د محلي ادارو ترڅنګ ولایت مقام او ولایتي شورا ټاکلی ټیم به د یادې پروژې له کارونو څخه وخت په وخت د ښه کیفیت د تطبیق په موخه څارنه کوي. هغه د ټولګټو چارو وزیر څخه غوښتنه وکړه چې یاد وزارت په لغمان ولایت کې انکشاف او بیا رغونې ته ځانګړې پاملرنه ولري.